موږ یو خط لیکلی یو غوښتنه هم کړې پرانیسته لیک هم لیکلی او دا موږ ټولو دغه ته لیږلی رسنیو ته هم لیږلی او ټولو ته هم لیږلی اوس غواړم چې په دې غونډه کې تاسو ته ووایم په د افغانستان ولسمشر ښاغلی محمد اشرف غني صاحب عزتمنده لکه څنګه چې څرګنده ده د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې ګڼ شمېر قومونه یو ځای اوسېږي چې د ډېرکي یعنې اکثریت قوم ژبه او کلتور پکې حاکم دی او د لږکیو قومونو حقوق پکې د هغوی د شمېر یعنې نفوس په کچه د قانون په کړۍ کې خوندي دي. افغانستان هم د ورونو قومونو ګډ کور دی چې ګډ تاریخ ګډ کلتور او ګډ ویاړونه لري. سره له دې چې د افغانستان د قاطع ډېرکي اکثریت قام ژبه پښتو په اساسي قانون کې د هیواد ملي او رسمي ژبه ده. د اساسي قانون او د نړیوالو ډیموکراتیکو نورمونو او اصولو پر خلاف په رسمي اقتصادي ټولنیز او سیاسي ډګر کې د افغانستان د ځینو لوړپوړو چارواکو او ادارو لخوا د هیواد دننه او بهر په شعوري توګه په دولتي حکومتي ادارو دفترونو رسمي او غیر رسمي غونډو سیمینارونو او کنفرانسونو کې له پامه غورځول شوې ده او هیڅ شتون نه لري. د جمهوري ریاست دربار اداري او دفتري ژبه کارونه رسمي مکتوبونه فرمانونه اعلامیې خبرتیاوې او اړیکې یعنې کمیونیکیشن په دري ژبه دی. د وزارتونو مشرانو جرګې ولسي جرګې سترې محکمې د ټاکنو د کمیسیونونو امنیتي ادارو او د ملي امنیت شورا رسمي مکتوبونه لیکنې رسنیز کنفرانسونه انټرنیټي ویب پاڼې او تړونونه په دري ژبه دي. رسنۍ او میډیا په سلو کې 95 په دري ژبه ده او په زیاتره دولتي حکومتي ادارو کې د خپل سر زورواکو لخوا د متنازعه اشخاصو انځورونه ځوړند شوي چې هیڅ اړتیا ورته نه لیدل کېږي. له هېواده بهر د سفارتونو او قونسلګریو انټرنیټي ویب پاڼې خبرتیاوې اړین معلومات د پاسپورټ غوښتنلیک نکاح لیک وکالت لیک د زېږېدو تصدیق او نورې فرمې په انګلیسي او دري یا پارسي ژبه دي. کله چې له چارواکو وپوښتل شي نو هغوی وایي چې موږ ته بهرنیو چارو وزارت پښتو فرمې نه دي رالیږلي چې په دې سره په لوی لاس تر اوسه پورې د اساسي قانون پر خلاف د هیواد قاطع او مطلق ډېرکي یعنې اکثریت قام پښتون قام د ژبې کلتور حقوقو او ارزښتونو سپکاوی کیږي چې دا غیر عادلانه کړنې نور د زغملو وړ نه دي. ولسي غبرګون راپاروي چې ښې پایلې به ونه لري. پښتانه په هیواد او منطقه کې یو ستر ځواک دی. هیواد او سیمې ته ټیکاو یعنې ثبات او امنیت بخي. زموږ په اند پښتو ژبه د افغانستان د اساسي قانون د 14 مادې پر خلاف له دولتي حکومتي ادارو لرې ساتل د پښتني کلتور ارزښتونه او حق او حقوق له پامه غورځول یو ناوړه غیر انساني غیر قانوني غیر عادلانه او د انساني بشري حقوقو نه بهر خبره ده چې هیڅ اخلاقي حقوقي او قانوني جواز نه لري. د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند په دې وسیله له تاسې ښاغلي ولسمشر څخه ډېر درناوي په کلکه غوښتنه کوي چې د هیواد د لومړي ذمهوار شخص په حیث د ملګرو ملتونو او د نړیوالو ډیموکراتیکو نورمونو پر بنسټ د قانون د تطبیق په موخه د افغانستان د اساسي قانون د 14 مادې قانوني حقوق برحال او پلي کولو او تطبیق کولو لپاره یې کوټلي ګامونه واخلئ تر څو د پښتو ژبې په مقابل کې روانو بې عدالتیو ته د پای ټکی کېښودل شي او په رښتینې توګه قانون او ډیموکراسي پلي شي. تاسې ټولو ډېره مننه.